شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ټول دنیا پیژني، فصل اعمال کتاب لیکلی دی، ونډه دنیا یې پیژني. وایي دې دارالعلوم کراچۍ ته راغی، علماو مجبور کوي چې تقریر وکړه. چې په منبر کې ناسته خو ټول طلباو په منبر کې ناسوي چې طلباو خپل قدر وپېژنئ، طلباو خپل ځان وپېژنئ. وایي د منبر نه راکوش چې طلباو خپل مقام وپېژنئ. په مخ د ځمکه صرف د مدارسو طلبا دي چې کله دي د علم په طلب کې ګرځي، دي ته ملایک خپلې وزرې وړي. دا چا ته نه غواړي د دې طلباو نه علاوه ښه دا اهل الله دي. ښه نظام الملک مدرسه جوړه کړې وه، دا وزیرو ټولې مدرسې خرچه به یې چلول. داسې بختور خلک شته ښه په دستربندۍ کې چېرته راشي او ناست یو د ټولې مدرسې خرچه برداشت کوي او بیا د طلبا فارغېږي هغه غلی سیټ ته ناست. زه ورته ډکې وایم بس دا ستا بچي دي، دا ستا په کاته کې انصاف بچې د ده دی او استاذ له تنخوا تا ورکړې ده او اداره وله تا جوړه کړې ده، ستا په کاته کې نن دا اولاد فارغېږي. داسې بختور خلک شته چې په مالونو یې علماو